الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د عقایدو د درسونو په سلسله کې یا د مسلمان لپاره د دین د زده کړو د درسونو په سلسله کې د عقایدو برخه. په تیر درس کې مو د آخرت د ورځې اړوند د آخرت چې کم نومان دي، د قیامت د ورځې چې کم نومان دي، یا د قیامت د ورځې د پیښېدلو حالت دی، او یا پل صراط د اعمالو ټول، د هغه اړوند مو څه خبرې وکړې چې دا د ایمان د پنځم صفت یوه برخه بیان و. که څه هم په پنځم صفت کې مو ترې زیات درسونه تر یوه اندازې تحقیق کړل یا مو وڅېړل. په ننني درس کې شپږم صفت د ایمان دی. په دې اړه باندې به هم څه څېړنه وکړو. د ایمان شپږم صفت باور لرل دي پر دې باندې چې ټولې کړنې ښې وي او که بدې وي، یعنې خیر او شر دواړه د الله جل شانه د لوري څخه دي. ځکه الله جل شانه فرمایي: والله خلقکم وما تعملون. الله جل شانه ستاسو او ستاسو د کړنو پیدا کوونکی دی. یعنی څرنګه چې الله جل شانه انسانان پیدا کړي دي، همدا ډول د انسانانو کړنې ښې وي او که بدې وي، ټولې د الله جل شانه د ارادې له مخې کېږي. بل پیدا کوونکی نسته چې د ښه او یا بد شي پیدایښت وکړي. الله جل شانه فرمایي: یا ایها الناس اذکروا نعمة الله علیکم هل من خالق غیر الله. ای خلکو، د الله جل شانه نعمتونه یاد کړئ. آیا د الله جل شانه پرته بل پیدا کوونکی شته؟ یعنی د الله تعالی پرته بل پیدا کوونکی نشته. په بل ځای کې الله جل شانه فرمایي: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل. الله جل شانه پیدا کوونکی د هر شي دی، او دغه خدای جل شانه د هر شي لپاره ښه وکیل دی. څوک چې پر تقدیر ایمان نه لري، لویه ګناه ده. او که پر تقدیر ایمان نه لري، د ایمان د زوال خطره ده. ځکه الله جل شانه فرمایي: انا كل شيء خلقناه بقدر. یقینا موږ هر شی په اندازه پیدا کړی دی. یعنی مخکې تر دې چې هر شی منځته راسي، الله جل شانه پر هغه شی علم لري او هغه یې په تقدیر کښې لیکلی وي. څوک چې پر دې ایمان نه لري چې هر شی الله جل شانه په لوح محفوظ کې لیکلی دی، یعنی پر تقدیر ایمان نه لري، دغه کسان ته قدریه وایي. د دوی په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي: د قیامت په ورځ چې کله الله جل شانه اول او اخر ټول خلق سره یو ځای کی، یو څوک به امر کړی سي چې په لوړ اواز داسې ناره وکړي: د الله جل شانه دشمنان چیرې دي؟ نو هغه کسان به راولاړ سي چې د الله جل شانه تقدیر یې نه مانه. دوزخ ته به یې داخل کړي، او الله جل شانه به ورته وفرمایي: د دوزخ مسه وڅکئ، بېشکه موږ هر شی په اندازه پیدا کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: هر شی د الله جل شانه په تقدیر کې لیکلی دی، تر داسې اندازې پورې چې کمزوري او سستیت لا هم په سستی په کارو کې لا هم لیکل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: هر امت لره مجوسیان یا آتش پرست سته. د دې امت مجوسیان هغه کسان دي چې تقدیر ته
عقیده نه لري، داسې فکر کوي چې هر شی همدا اوس پیدا سو، مخکې نه و لیکل سوی. وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرې تاسو ورسره یو ځای سواست خبر یې کړئ چې زه د دوی څخه بیزاره یم. وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس یې په قدرت کې دی، که د دوی څخه یو د احد د غره په څیر سره زر ولري هغه ټول خیرات کړي قبول به نسي، تر هغه پورې چې پر تقدیر ایمان را نه وړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبریل حدیث ذکر کړی چې پوښتنه یې ځینې کړې وه چې ایمان څه شی دی. د مبارک په جواب کښې ورته ویلي وه چې ایمان دا دی چې پر الله جل شانه، ملائکو، کتابونو، رسولانو او پر تقدیر ایمان ولري. دا شپږم صفت سو. اووم صفت د ایمان باور لرل دي چې تر مړینې وروسته بیرته ژوندي کېدل حق دي، ځکه الله جل شانه فرمایي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير. ترجمه دا ده، آیا نوینه فکر نکوي چې بېشک الله جل شانه مځکې او اسمانونه پیدا کړي او په پیدایښت یې نه دی ستړی سوی، قادر یعنی توانا نه دی پر دې باندې چې مړي بېرته راژوندي کړي. هوکې پر هر شي باندې توانا دی. نو چې پر هر شي باندې توانا سو، پر دې هم توانا دی چې مړي بېرته راژوندي کړي، ځکه الله تعالی جل شانه د لومړي ځل لپاره ټوله انسانان پیدا کړه او بیا یې فنا کړه، نو خامخا د دوهم ځل لپاره ژوندي کولی هم سي، ځکه څوک چې لومړی شی جوړ کړي دوهم ځل تر هغه اول ځل په اسانۍ سره پیدا کېدل کولی سي. تر دې ځایه پورې د عقایدو د مسائلو اړونده ځینې ضروري شیان وه. په راتلونکي درس کې به د معجزې او کرامت په اړه چې مؤمن مسلمان باید څنګه عقیده ولري او معجزه څه ته وایي، کرامت څه ته وایي، په دې اړه باندې به هم یو لږ خبره وکړو او بیا به د دې څلورو واړو مذاهبو اړونده هم څه خبره وکړو. نو بیا به د عقایدو درسونه پر همدې ځای پای ته ورسوو. نو بیا به د الله په اراده باندې انشاء الله ورپسې و عباداتو ته ولاړ سو. په عباداتو کې مهمترین شی لمونځ دی. د لمانځه لپاره شرط طهارت دی. انشاء الله د طهارت اړونده مسائلې او بیا د لمانځه اړونده مسائلې هغه به تر یو اندازې تر بحث لاندې ونیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.